نو څنګه یې زما وروڼو خویندو، تاسو د ټیک ټاک نه پیسې ګټل غواړئ او غواړئ چې تاسو په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په بل داسې ملک کې په کومه کې چې ټیک ټاک د مونیټایزیشن پالیسی نشته او په هغې کې ناست او د یو ایس ای یعنی د امریکې د ټیک ټاک اکاونټ جوړول غواړئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ. په یو ایس ای کې د اکاونټ جوړولو غټه فایده دا ده د ټیک ټاک د مونیټایزیشن کومه پالیسی ده د هغې مطابق ستاسو په ټیک ټاک باندې 10,000 فالوورز او 1 لاک واچ ټایم یعنی 1 لاک منټه واچ ټایم چې ستاسو په ټیک ټاک وي نو ستاسو ټاک به مونیټایز کیږي، نو د هغې نه به چې تاسو ته کم ارننګ کیږي، کمې پیسې تاسو ته میلاویږي هغه به په ډالرو کې وي. نو د یو ایس ای د ټیک ټاک اکاونټ جوړولو لپاره به ټولو نه مخکې تاسو خپل زوړ ټیک ټاک ان انسټال کړئ او بیا چې کوم دی تاسو به پلی سټور ته راشئ او دلته کې به هیلو وی پی این انسټال کړئ ځان سره. دا تاسو کتی شئ دا په لومبي نمبر دا وی پی این به تاسو انسټال کړئ. نو چې کله دا تاسو سره انسټال شي نو دا به اوپن کې نو تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. نو دلته کې به چې کوم دی تاسو یو کار کوئ چې د یو ایس یعنی یونایټډ سټیټ دا به ووهئ او دلته به دا کنیکټ کړئ. نو دې نه پس به تاسو یو نوی او فرش جیمیل اکاونټ جوړوئ چې په هغې باندې مخکې نه ټیک ټاک آی ډي نه وي، نو را به شئ د ایډ اکاونټ ته او دلته کې به تاسو جیمیل نوی اکاونټ جوړوئ. نو کریټ اکاونټ به ووهئ او دلته کې به چې کوم دی خپل نوم ورکړئ چې څه ستاسو نوم وي نو هغه نوم به ورکړئ. دلته کې لاست کې به خپل نوم ورکړئ او بیا به چې کوم دی دلته کې به یو خیال کوئ چې دلته کې تاسو کم ډیټ اف برث ورکوئ هغه به ستاسو مخکې ټیک ټاک کې په کار راځي، نو دا به ځان سره یاد ساتئ. او بیا به دلته کې تاسو یو داسې یونیک نیم ورکوئ چې هغه مخکې یوز شوی، نو دلته کې تاسو خپل نوم او ورسره 1 2 3 کې چې CNC هغه ورکولی شئ. او دلته کې به چې کوم دی تاسو پاسورډ ورکړئ، نو پاسورډ کم از کم چې 8 انچو پورې وي، نو پاسورډ به ورکړئ او نیکسټ به ووهئ، نو ستاسو د جیمیل اکاونټ چې کوم دی هغه جوړ شو. نو بیا به تاسو کروم ته راشئ او کروم کې چې کوم دی تاسو به د سرچ کې ولیکئ tiktok.com، نو دا به تاسو سرچ کې نو تاسو سره به ټیک ټاک دلته کې اوپن شي. نو چې ټیک ټاک اوپن شي نو تاسو به د ساين اپ ته راشئ او دلته کې چې کوم دی تاسو چې کم جیمیل اکاونټ جوړ کو نوی نو هغه جیمیل اکاونټ باندې به تاسو د خپل ټیک ټاک لاګین کړئ. نو دلته کې چې کوم دی تاسو نه به ویریفیکیشن غواړي، نو دلته کې چې کوم سیم 2 آبجیکټ وي نو هغه به سلیکټ کړئ او کنفرم به ووهئ. نو بیا چې کوم دی تاسو به راشئ دلته کې خپل ډیټ اف برث به ورکړئ، نو تاسو چې وختي هلته کې جیمیل کې کم ډیټ اف برث ورکړو هم هغه ډیټ اف برث به دلته کې تاسو ورکړئ. نو دلته کې به چې کوم دی تاسو خپل یوزر نیم ورکړئ، نو دلته کې د خپل خوښې یوزر نیم ورکولی شئ او دا تاسو بیا په بعد کې بدلولی هم شئ. نو ستاسو د ټیک ټاک اکاونټ جوړ شو، نو بیک به راشئ او دلته کې چې کوم دی تاسو پلی سټور کې به د مین چې کوم ټیک ټاک ایپ دی نو هغه به دلته کې انسټال کړئ. دلته کې به ټیک ټاک ورکړئ
او دا مین اپس چې کوم دی دا به تاسو ځان سره انسټال کړئ. نو چې ټیک ټاک تاسو سره انسټال شي نو دا به دلته کې اوپن کړئ. نو ټیک ټاک به تاسو سره اوپن شي نو دلته کې به تاسو د خپل پروفایل ته راشئ او پروفایل کې چې په کم جیمیل تاسو وختي هغه آی ډي آن کا نو هغه جیمیل به دلته کې تاسو ورکړئ. نو مبارک مو شي تاسو دا یو اس دا ټیک ټاک اکاونټ جوړ شو. نو دا اکاونټ به تاسو څنګه چک کوئ چې دا یو اس دی نو تاسو به راشئ د پروفایل ته او دلته کې به کریټر ټولز واخئ او دلته کې دا تاسو کتی شئ چې تاسو سره کریټیویټي پروګرام بیټا دا تاسو سره په ټیک ټاک کې رالو. نو د دې مطلب دا دی چې دا ټیک ټاک چې کمونیټایزیشن پالیسی ده دا تاسو تخکاری چې دا تاسو کله دا کرایټیریا پوره کا نو تاسو به بیا د مونیټایزیشن لپاره اپلای وکړئ. نو دا غي نه پس به تاسو ټیک ټاک نه ډالر ګټلی شئ.